نن د مقدسې د ملګرې د زیږیدنې ورځ ده. مقدسه خپل مور ته ورځې مقدسه وایي. نن مې د ملګرې د زیږیدنې ورځ ده. هیله کوم یو چاکلیټ راته واخله. د هغې مور وایي زه اوس بوخته یم، وروسته درسره مرسته کولی شم. مقدسه یې پلار ته ورځي. هیله کوم یو چاکلیټ راته واخله. هغه ورته وایي زه اوس بوخت یم، زه به یې سبا درته واخلم. مقدسه بیا خپل نیکه ته ورځي. بابا جانه هیله کوم ماته یو چاکلیټ واخله. خیر دی خیر دی. نیکه ورته وایي زه خو پیسې نه لرم. اوس څه وکړم؟ مقدسه په رښتیا سره چاکلیټ غواړي. یو ناڅاپه مقدسې ته یو نظر پیدا کیږي. هغه دوکان ته ورځي او دوکاندار ته وایي زه د مقدسې مور یم، ماته یو چاکلیټ راکړه. دوکاندار ورته وایي رښتیا؟ د مقدسې مور خو غوږلۍ په غوږ کوي، ستا چیرې دي؟ مقدسه بیا ځل دوکان ته د خپل پلار په کالیو کې ځي او دوکاندار ته وایي زه د مقدسې پلار یم، هیله ده ماته یو چاکلیټ راکړه. دوکاندار خاندي او وایي د مقدسې پلار بریتونه لري، ستا بریتونه چیرې دي؟ مقدسه یو بله مفکوره لري. هغه دوکاندار ته وایي زه د مقدسې نیکه یم، ماته یو چاکلیټ راکړه. دوکاندار په لوړ آواز خاندي. دا ځل مقدسې ته یو ټوټه چاکلیټ ورکوي. نو په همدې توګه د مقدسې ملګری د خپل د زیږیدنې ورځ چاکلیټ ترلاسه کوي.